بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة. باب بیان د شرطونو د چا کې د المانځه کې نو د شرطونو متعلق بعض احادیث براوړي مخکې درس کې احادیث راوړل په باره د چا کې د قبله کې دارنګ د ستر العورت خبره و نو دلته هم هغه شرط ذکر شي چې کوم شرط د المانځه د پاره دی چې هغه استقبال القبله. نو په دې باره کې حدیث راوړي د عامر بن ربيعه رضی الله تعالی عنه قال فرمای كنا مع النبي مغود نبی علیه الصلاة والسلام سره فی لیلة مظلمة په شپه تیاره کې تیاره شپه وه او فاشکلت علینا القبلة نو په موږ باندې ګرانه شوله القبلة قبله یعنی پیژندل د قبله را باندې سخت شوله چې څنګه اوس وپېژنو چې قبله کوم طرف ته ده. نو فصلینا موږ لمونځ وکړو فلما طلعت الشمس هر کله چې لمر راوختلو اذا نحن په دغه وخت کې موږ صلینا لمونځ کړی و الی غیر القبله غیر د قبلې ته یعنی بلې خوا ته لمونځ کړی و قبلې ته هم نه و کړی. فنزلت نو دغه آیات کریمه نازل شو فاینما تولوا فثم وجه الله نو کوم طرف ته چې تاسو مخونه اړوئ نو هلته مخ د الله دی یا قبله د الله ده. دواړه تفسیرونه شته پکې. نو دا حدیث دلیل دی په دې خبره باندې چې کله په داسې ځای کې سړی وي چې قبله نه پیژني نو اوله مسله حدیث نه دا ثابتېږي سړی به کوشش کوي چې قبله معلومه کړي. دویمه مسله دا ثابته شوله کله چې قبله نشي معلومولی نو په خپل اجتهاد باندې به یو طرف ته ودرېږي وبوایي چې مثلا دې خواته قبله ده چې دا غالب ګمان وي چې دې خواته قبله ده نو هغې خواته لمونځ وکړي. نو که چېرته هغې خواته قبله وه خو صحیح شوله او که چېرته هغې خواته قبله نه وي او بیا وروسته ورته معلومه شوله چې ما خو لمونځ قبلې ته نه دی کړی بلکې بل طرف ته مې کړی دی نو مسله ثابته شوله چې دغه لمونځ صحیح دی لمونځ به بیا دوباره نه راګرځېږي. دلته بله مسله هغه دام ده چې مثلا که چېرته دغه وخت و یو خو دا وي چې وخت وتلی وي نو لمونځ خو یې شوی دی. که چېرته وخت موجود وي یعنې په همغې وخت کې ورته معلومه شوله مثلا یو سړي لمونځ وکړلو غیر د قبلې ته کوشش یې وکړلو خو لیکن خطا شو پیدا نه شو کړی نو لمونځ یې وکړه د لمانځه نه وروسته متصل یو سړی راغی ورته ویلې چې قبله دې خواته ده د لمونځ غیر د قبلې ته کړی وي نو بیا به مې اعاده ورباندې نه وي بلکې د لمونځ یې شوی دی نو دا مسله ثابته شو. بل حدیث راوړي وعن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله فرمایلی دی ما بین المشرق والمغرب په ما بین د مشرق او د مغرب کې قبله ده. دې حدیث مطلب څه شول؟ حدیث مطلب دا دی چې ما بین د مشرق او د مغرب کې دا حدیث د هغه چا د پاره دی چې د هغوی قبله په مغرب کې وي. زموږ استاد قبله په کوم طرف کې ده؟ چا کې ده؟ مغرب کې ده. نو زموږ د پاره دا نه دی بلکې د هغه چا د پاره دی چې د هغوی قبله په څه وي؟ په جنوب کې وي. داسې وایه په جنوب کې وي او زموږ قبله په چا کې ده؟ دا په مغرب کې ده. نو چې په جنوب کې وي نو د هغوی دپاره بیا په مابین د مشرق او د مغرب کې قبله شو. لکه مثلا خلک شمال کې اوسیږي د کعبې نو د بیت الله نو د هغوی قبله په چا کې شوله؟ په جنوب کې شوله. نو د دوی قبله په مابین د مشرق او د مغرب کې شوله او زموږ او تاسو قبله چې دغه خاص په مغرب کې ده. نو دا حدیث د هغه چا دپاره دی د مدینې ولو دپاره دی او د هغه چا دپاره دی چې د هغوی قبله په چا کې وي؟ په هغه کې وي جنوب کې وي. نو د هغې دپاره ده. مدینه منوره د بیت الله نه په شمال طرف کې واقع ده په شمال طرف کې
نو د دې وجه نه مسله دا ثابته شوله چې اسې صرف هغه طرف ته سړی ودرېږي د بیت الله طرف ته ودرېږي لمونځ کېږي دا مسله ثابته شوله ځکه رسول الله فرمایي چې ما بین المشرق والمغرب اوس دا مشرق دی او دا مغرب دی او د دې په منځ کې قبله شي دې خواته خلک اوسېږي نو بیا چې صرف هغه دې خواته مخ واړولو نو انشاءالله د لمونځ کېږي دا یوه مسله ثابته شوه دې نه دا معلومه شوله چې بیخي بعینه به سړی بیت الله ته برابر نشي ودرېدلی ځکه دا امکان نه لري اوس کېدلی شي صحیح ده خو پخوا وختونو کې خو دا امکان نه و چې بیخي بعینه د چا ته ودرېږي بیت الله ته ودرېږي نه بله مسله د دې نه دا ثابته شوله علماو دا خبره کړې ده چې کله یو سړی په حرم کې لمونځ کوي یعنی په مسجد حرام کې لمونځ کوي نو په هغوی باندې لازمه ده چې کعبې ته یعنی بیت الله ته مخامخ ودرېږي دا واجبه ده ورباندې او یو هغه خلک دي چې په حرم کې اوسېږي د حرم دپاره او مخکې د خبره ذکر کړی چې حرم غټه علاقه ده پراخه علاقه ده ځای ده نو د هغې دپاره بیا قبله مسجد حرام دی مسجد حرام بیا غټ دی تاسو وګورئ بیت الله داسې منځ کې ده او د شاوخوا د برنډې چې دی دې ته مسجد حرام ویلی کېږي نو د دغه مسجد حرام دپاره بیت الله د قبله شوله او بیا چې د مکې شاوخوا خلک اوسېږي نو هغوی به د مسجد حرام ته لمونځ کوي نو بیخي هغه قبلې ته خو نه کېږي یعنې بیت الله ته نه کېږي او یو موږ او تاسو یو موږ او تاسو ډېر لرې یو نو زموږ او ستاسو دپاره صرف چې په هغې طرف باندې ودرېږو دا به زموږ دپاره کافي وي او کفایت به کوي نو موږ دپاره بیا قبله ټول حرم دی نو چې ټول حرام شوله نو کاسې دې طرف ته موږ او تاسو مخ کړو چاته قبلې طرف ته زموږ او ستاسو لمونځ کېږي دا مسله سب دا دومره بعضې خلک ډېر باریک فرقونه به کې راوباسي لږ داسې کوږ شه لږ داسې کوږ شه لږ غوندې دا په پروا نه کوي مخکې ورځې کې زه چېرته تلم هلته ما قبله وکتله وایي داسې لږ غوندې فرق لري ما پروا نه کوي خیر ده هغې طرف ته چې سړی صرف ودرېږي بس دا قبله شوله او قبله د چا نه ده د واجباتو د فرایضو نه ده لکه مخکې مې ذکر کړه په شرایطو د لمانځه کې ده نو په دې کې پراخي ده یعنې پراخي الله ذکر کړې ده چې هسې هغو طرف ته ودرېږي نو ان شاء الله د لمونځ کېږي فول وجهک شطر المسجد الحرام الله دا خبره ذکر کړې ده بل حدیث راوړی وان عامر بن ربيعه رضی الله تعالی عنه قال فرمای رایت رسول الله صلی الله علیه وسلم مالدلو نبی علیہ السلام یصلی علی راحلته چې لمونځ کوله په خپل اسورلۍ باندې حيث توجهت به کوم طرف ته چې دغه مخو وزاد البخاری امام بخاری د الفاظو سره زیات کړي دي یوم براسه اشاره وکوله په خپل سر سره ولم يكن يصنعه في المكتوبه او نو چې نبی اسلام دا کار کړی وي په فرض لمانځه کې یعنی مطلب دا چې دغه لمونځ په سورلۍ باندې چې کولو د نوافل وو او فرض لمانځه ته به نبی اسلام د سورلۍ نه راکته کېدلو ویل ابي داود من حديث انس رضي الله تعالى عنه وكان اذا سافر کله چې نبی اسلام سفر کولو فاراد اراده به ان يتطوع چې لمونځ د چا وکړي نفل لمونځ وکړي تطوع لمونځ وکړي تطوع څه دی کې یعنی نوافل استقبل بناقته مخامخ بکله خپل وخه القبلة قبلته فكبر تكبير به ویل ثم صلى بالمنځ کولو حيث كان وجهكم طرف ته چې مخو حيث كان وجه رکابه کوم طرف ته چې د سورلۍ مخو دې حدیث نه مسله دا راوتله چې نوافل سړی بچا کولی شي نوافل سړی د سورلۍ د پاسه هم کولی شي په هغې وختونو کې سورلۍ څه وه په هغې وختونو کې سورلۍ اوښ وو خر و آس و دا شی نه وو لکه بخاري کې دا راځي انس رضی الله عنه د عراق نه راغی ملګري مخې ته وروتل استقبال ته او دی په خره باندې سور و او لمونځ یې کولو په لمانځه باندې و نو بیا چا پوښتنه ترې وکړه ویې ویلې چې دا رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه رسول الله دا کار نه وی کړی ما نه کولو نو دا حدیث نه فایده دا راوځي چې په سورلۍ باندې سړی لمونځ کولی شي په هغې وختونو کې هغه سورلۍ وي زموږ په زمانه کې سورلۍ بدلې شوي دي په اوښ باندې به څوک نه سورېږي په آس باندې په خر باندې به څه باندې سورېږي موټر دی دارنګه بایسکل دی موټرسایکل دی په دې باندې هم سړی لمونځ کولی شي دا یوه مسله شوله بله مسله د حدیث نه دا راوځي چې ښه په سورلۍ باندې لمونځ کېږي
نو قبله څنګه شوله؟ نو قبله ساقطه ده. لیکن د دې سره خبره دا ذکر شوله چې دا په نوافلو کې به نبی له سلام کړه، نوافلو کې پراخي ده، نوافلو کې څه ده؟ پراخي ده. نو سړی په سوالۍ باندې کولی شي، نو که قبلې ته مخ نه شولو هم پروا نه کوي. او بله مسله دا ثابته شو کله چې سړی دغسې لمونځ کوي نو بیا به څه کوي؟ اول به دغه د سوالۍ مخ قبلې ته کړي، نیت به بسته کړي، وروسته بیا به سوالۍ خوشي کړي. مثلا یو سړی دی روان دی چاته ننګرهار خواته روان دی، نو په موټر کې کېناستلو، اول به خپل مخ بیا چاته قبلې ته به کړي، نیت چې بسته شولو د کبیر تحریمه ولوسله شولو، نو د هغې نه وروسته که د دغه سوالۍ مخ مثلا په مشرق باندې روان دی، قبله چاته ده؟ مغرب طرف ته ده، لمونځ کېږي. دا مسله ثابته شوله. بله مسله دا ثابته شوله چې ولې مثلا نبی علیه السلام فرایضو ته براکته کېدلو او نوافل یې د سوالۍ په شا باندې کول. نو د دې حکمت دا دی چې په دې کې پراخي ده. د دې لپاره نوافل سړی هر وخت وکولی شي، هر ځای کولی شي. نو په دې کې دا مسله هم ثابته شوله چې موږ تاسو باید اوقات ضایع نه کړو. دا مسله هم ثابته شو. موږ اکثره وخت اوقات ضایع کوو، اوقات باید ضایع نشي. نبی رسول ګوره په سوالۍ باندې و عبادت به کول لپاره چې دا وخت ضایع نشي. نو دې نه دا معلومه شوله چې اوقات باید سړی ضایع نه کړي په یو عبادت، نه په یو عبادت باندې اوقات ډک کړي. اوس مثلا دې ځای نه سړی ننګرهار ته ځي یا دې ځای نه مزار ته ځي، دا خو ډېر ساعتونه لګېږي، 3-4 نه چې 6 غنټې لګېږي. اوس دا ولې سړی ضایع کوي؟ نو په دې کې سړی په لمانځه باندې ودرېږي، لمونځ کوي هر طرف ته چې اوس د سوالۍ مخه ده، دا سړی کولی شي په سیټ کې ناست وي او لمونځ کوي. او بله مسله دا شوله چې سجده او رکوع به په اشارې سره کوي، سجده او رکوع دا به په اشارې سره کوي. او د دې باندې عمل کول دا به پس د دې کوي انشاءالله. ما خپله په باسکل باندې لمونځ کړی دی. کله به زه بازار تلم غزني کې، نو بیا به باسکل باندې تلم، نو بیا به مې لمونځ هم کولو. ته بازار پره به 4 رکعاته نوافل مې کوله. نو دا کېدلی شو. نو اوقات ضایع کول نه دی پکار، بلکې په دې حدیث باندې عمل پکار دی. نو دا مسایل د حدیث نه ثابت شوله. بل حدیث به انشاءالله دا سباني درس کې وایي، دا ابي سعید الخدري رضی الله عنه